بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې خپرونه پیلوم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړونو اصلاح. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې د اخلاص په اړه څه ناڅه وغږیدلو. د قرآن کریم تر ټولو ستر صورت چې د قرآن کریم له درېیمې برخې سره معادل دی د اخلاص صورت دی. الله فرمایي قل هو الله احد. دا صورت ولې د اخلاص په صورت نومول شوی؟ ځکه که د دې صورت معنویات درک کړئ نو تاسې مخلصین انسانان یاست. الله احد. نو عبادتونه د ژوند موخې او نیتونه یوازې د هماغه یو ذات لپاره ترسره کړئ. الله الصمد. زه ستاسو نه پوښتنه کوم، له الله څخه پرته بل چاته ځان سپارلی شئ؟ نو بېنیازه الله یوازینی ساتونکی دی چې کولی شي د سختیو او کړاوونو په وخت کې هغه ته ځان وسپارئ. الله الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نو که قل هو الله احد دې پر زړه کښېناست، ته مخلص انسان وګرځېدې، په همدې دلیل د اخلاص صورت نومول شوی دی. د قرآن کریم د درېیمې برخې معادل او د قرآن یو له لویو صورتونو څخه دی. وینئ چې مؤمنان نورو ته د خوړو ورکولو په مهال کې څه وایي. الله تعالی په صورت انسان کې 8 آیت کې فرمایي وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. او د الله په مینه کې مسکین، یتیم او بندي ته خواړه ورکوي. اخلاص په وروسته برخه کې راځي. هغه ته پوره پاملرنه وکړئ او د بیان ښکلا ته ځیر شئ. تاسو به وایئ چې هغوی په داسې حال کې چې څیرې له اخلاص او سپیڅلتیا څخه ډکې دي او خبرې کوي. ګورئ الله په صورت انسان کې 9 او 10 آیتونو کې فرمایي انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. او هغو ته وایي چې موږ تاسې ته یوازې د الله په خاطر خواړه درکوو، موږ ستاسې څخه نه څه بدله غواړو نه مننه. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. زموږ سره خو د خپل رب څخه د هغې ورځې د عذاب ویره ده چې د سخت کړاو ډیره اوږده ورځ به وي. نو درنو اوریدونکو، اخلاص بیا هم اخلاص. یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او وی ویل یا رسول الله، د هغه چا په اړه دې څه نظر دی چې جهاد ته ولاړ شي او د بدلې او شهرت په لټه کې اوسي، یعنی په خلکو کې په میړانه د مشهورېدو په لټه کې اوسي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل هغه ته څه نه رسیږي، یعنی هغه لپاره هیڅ نشته. درنو اوریدونکو، هوښیار اوسئ. څوک چې په مسجد کې لمونځ کوي ولې نیت د الله او د هغه د طاعت لپاره خالص نه وي،
تر کومه وخته چې دغسې لاره او نیت ځان ته غوره کړي هیڅ ثواب او بدله به ترلاسه نشي کړی. څوک چې حجاب د الله د اطاعت لپاره وانغوندي هیڅ ثواب نه ګټي، او څوک چې هر کار الله ته د نږدېوالي او وړاندې کېدو په نیت نه ترسره کوي او اخلاص نه لري هیڅ شی هغه ته نه رسیږي. ما یو بهرنی سفر درلود. ځینې افغانې میرمنې هم په همدغې تیاره کې سپرې وې، خو په تیاره کې ډېرې محجبې وې، ډېرې په پردې وې. خو کله چې موږ له تیارې نه ښکته شو، کوم ځای کې چې ما دخولي لګوله، په کومه جامه کې چې ما دوی ولیدلې، تاسې یقین په الله وکئ چې زه او زما سترګې وشرمېدلې. دوی حجاب د الله د اطاعت لپاره نه و اغوستی، صرف د دې لپاره یې اغوستی و کومې څوک په افغانستان کې یا په تیاره کې او په الوتکه کې په دې جامه وویني، هغوی به راته څه وایي. د الله په حضور کې به درېږي، الله به ترې پوښتنه کوي. هغه سړي بیا وویل یا رسول الله، زما په اړه دې څه نظر دی چې د جنگ او مبارزې لپاره وزم، هم جهاد کوم او هم نوم ګټم. همدغه خبره یو وار بیا تکرار کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل داسې کس ته هم څه نه رسیږي. هغه د دریم ځل لپاره خپله خبره بیا ځلې وکړه او پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمایل داسې کس ته هم هیڅ نه رسیږي چې هم جهاد کوي او هم نوم ګټي. وروسته پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمایل، د نسائی حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابی امامه رضی الله تعالی عنه دی، ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. الله تعالی یوازې هغه کارونه مني، الله تعالی یوازې هغه اعمال قبلوي چې د زړه له کومې یوازې د هغه او د هغه د خوښۍ د ترلاسه کولو لپاره ترسره شي. الله تعالی په سورة کهف کې 110 آیت کې فرمایي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هر څوک چې د خپل رب او د خپل الله د لیدلو غوښتونکی وي باید چې نیک عمل وکړي، فلیعمل عملا صالحا، او په عبادت کې له الله سره هیڅ څوک شریک ونه ګرځوي، ولا یشرک بعبادت ربه احدا. د عملونو د قبلیدلو دوه اساسي شرطونه دي. لومړی شرط دا چې عمل سم وي. له سموالي څخه موخه او هدف دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د سنتو موافق وي، ځکه الله فرمایي فلیعمل عملا صالحا. دوهم شرط اخلاص دی، ولا یشرک بعبادت ربه احدا. د الله په عبادت کې هیڅ څوک ورسره شریک ونه ګرځوي. عمل خالص د الله د رضا او د الله د خوښۍ لپاره ترسره شي. څوک چې په خپلو اعمالو کې اخلاص نه لري، نه یوازې دا چې درجې نه لوړیږي، بلکې دغه کسان به په خپل منزلت کې د الله نږدېوالی ونمومي، مګر په اخلاص سره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای، الله تعالی نیکی او بدی لیکلی او بیا یې هغه روښانه او واضح کړي دي.
څوک چې د نیک کار د ترسره کولو اراده ولري ولې هغه ترسره نه کړي الله رب العزت ورته یوه پوره نیکي لیکي. کتبها الله له عنده حسنة کاملة. او که اراده درلوده او ترسره کړه الله تعالی ورته له 10 نیکیو څخه تر 9 چندو او تر څومره او څو چندو نیکیو ورته لیکي. د علماو نظر دا دی چاته یوه نیکي لیکل کیږي، چاته 10 نیکۍ، چاته 900 او چاته څومره او څو چنده. د الله رب العزت په وړاندې د خلکو په منزلت کې د اختلاف معیار څه دی؟ دغه معیار درنو اوریدونکو اخلاص دی. ته که 2 رکاته لمونځ کوې او په خپل عمل کې پوره مخلص یې، هدف دی د الله رب العزت رضا ده، نو الله رب العزت به تا ته له 10 نیکیو څخه واخله تر 900 نیکیو پورې او د دیو نه زیاتې هم ولیکي، تا ته به یې درکړي. خو که ته په 100 رکاته نفل وکړي خو په خپل عمل کې مخلص نه یې، نه یوازې دا چې درجې دې نه لوړیږي بلکې په خپل منزلت کې د الله رب العزت نږدېوالی به هم ونمومي. زموږ په اوریدونکو کې به ډیری کسان حج او عمرې ته تللي وي. ځینې ورونه او خویندې داسې دي چې په هغوی باندې څوک نه خبریږي چې دوی څو عمرې وکړي او څو رکاته نفلې وکړل، څومره د قرآن کریم تلاوت یې وکړه او څو توافونه یې وکړه، ځکه هغوی په خپلو اعمالو کې مخلص دي، هدف د الله رب العزت رضا ده. او ځینې بیا پکې داسې دي چې کله شپې خپل اتاق او خپلې کوټې ته راشي یو د بل نه پوښتنه کوي چې تا څو عمرې وکړي؟ یوه خو پکې ویل چې ما خو نن 19 عمرې وکړي. دوی لپاره اجر نشته ځکه دوی په خپلو اعمالو کې مخلص نه دي، هدف د الله رضا او خوښي نه ده بلکې دې لپاره ده چې د خپلو عمرو او د خپلو توافونو او د خپلو نفلو تعداد خپلو ملګرو ته بیان کړي. لږ عمل چې په هغه کې اخلاص وي تاسو الله ته نږدې کوي، ډیر عمل چې په هغه کې اخلاص نه وي تاسو د الله نه لرې کوي او شیطان ته مو نږدې کوي. الله رب العزت دې موږ ته زموږ په اعمالو کې پوره اخلاص را په برخه کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور بم اورو خو په بلې خپرونه کې تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم.